أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پرون مونږه حروف هجا ویلو، عارضی په هغه باندې یو ځل تیر شیو. نن به لږه غونته کې نقشه مخې ته راولو، که سباله دا چاته ویلی کېږي وړو ته، نو د هغې طریقه بیا بل شاني لکه مخکې چې موږ تفصیلي کورس کې کړي وو، هغه به په ذهن کې خو لږ به مخې ته راولو. د حروف هجا مثال داسې دی لکه د ماشومانو، د یو مور ډیر بچي یا د یو کور ډیر ماشومان یا د یو کلی خلک، دا ټول مثالونه چې دی د حروف هجا سره ورکولی شي. نو اولنی چې په یو ځای کې یا یوې کورنۍ خلک شکلونه پیژني، یاره وایي د پلانۍ کورنۍ وو، نورې پیژنم نه نومې سم نه راځي، خو د پلانۍ کورنۍ وو یا د پلانکي کلي وو یا د دې کلي سړی دی، نو د څه نه خلک پیژني؟ د شکل نه پیژني. دویم چې خلک بیا پیژني نو بیا یې نوم ورځي چې لږ تعلق زیات شي، نو د دې کلي وو دی نوم دی. او دریم چې بیا سړی پیژني نو دی د اواز نه پیژني، لکه د اواز پیژنګلو دا ده چې اوس یو سړی تا ولیدو د شکل نه خو دې وپېژندو چې پلانکي کلي دی یا د پلانکۍ کورنۍ دی، او بیا نوم یې درځي، نو دا پیژنګلو زیاته ده چې نوم یې هم درځي چې پلانکۍ کورنۍ کې پلانکۍ دی. خو که فرض که د دیوال شاته یي، اوس دلته موږ یو د دیوال شاته څوک خبرې کوي، نو بیا موږ او تاسو پیژنو، بیا چې یې پیژنو چې د هغه سره ډېر تعلق وي، نو هله به یې پیژنو چې د هغه اواز هم پیژندلی، نو بیا به یې موږ پیژنو. نو د حروف هجا کې دا درې خبرې ډېرې اهمې دي چې یو د دې شکل پیژندل دي، دویم د دې نوم پیژندل دي، او دریم د دې اواز پیژندل دي. نو دا درې واړه چې موږ وپیژنو نو دا د حروفو پیژنګلو ده. نو په دې کې اولنی حرف چې دی هغه الف دی، اولنی حرف الف دی. نو الف چې موږ ماشومانو ته وایو نو په بورډ باندې یوه نیغه کیله وباسو، ورته ووایو چې الف د لختې په شان نیغ ولاړ دی، ټکي ورته نشته ځکه ورته الف وایي. بیا با جوړه کو، ماشومانو نه تپوس وکړو هلکه دا د څه په شان ده؟ کشتۍ په شان ده. نو با د کشتۍ په شان ده، لاندې ورته یو ټکی دی ځکه ورته با وایي. بیا دا څو حروف چې یو شان دي دا د یو بل په مدد سره ویل. تا د با په شان ده، د پاسه پې دوه ټکي دي ځکه ورته تا وایي. سا د تا په شان ده، د پاسه پې درې ټکي دي ځکه ورته سا وایي. نو په دې خبره باندې پوهه شوئ، شکلونو باندې خو تاسو پوهه یې که نه، ته خو به ضرورت نه. یوه خبره په دې کې دا یاد ساتل چې مخکې به دا مختلف اشکال کې انشاءالله جدا هم راشي، چې بعضې حروف په دې کې داسې دي چې هغه صرف په ټکي باندې پیژندلی کېږي. دلته خو اوس شکل یې څه نه څه جدا دی، خو چې کله دا په کلمو کې دننه شي نو بیا به صرف په ټکي پیژندلی کېږي. یعنی با ته لاندې یو ټکی دی او نون ته د پاسه یو ټکی دی. نو که فرض که د لاندې او باندې ټکی موږ ته نه معلوم، نو بیا به کله با ته نون وایو، نون ته به با وایو. بیا تا او یا چې ده، نو د تا باندې د پاسه دوه ټکي دي او په یا باندې لاندې دوه ټکي دي. نو که فرض که دا موږ ته معلوم نه وي، نو هلته بیا موږ ته پته نه لګي، تا ته به یا وایو او یا ته به تا وایو. دغه شان وشین او سا، نو شین ته هم درې ټکي دي او سا ته هم درې ټکي دي. نو که دا فرق یې موږ ته معلوم وي چې شین کې غاښونه دي، درې غاښې دي، او سا کې غاښونه نشته، نو بیا به یې په اسانه پیژنو. که فرض که دا نه معلوم، نو په شین هم ټکي د پاسه دي او په سا هم ټکي د پاسه دي، شین ته هم درې ټکي دي او سا ته هم درې ټکي دي. نو دا خبرې ډېرې لازمي د ماشومانو دپاره. د چا دپاره؟ ماشومانو دپاره، چې په هغوی شکل هم یاد کړلی شي او دغه شان ټکي چې دي نو دا پې هم جدا جدا یاد کړلی شي. لکه اوس دال او ذال کې فرق څه دی؟ نو په ذال ټکی دی، په دال باندې ټکی نشته. را او زا کې فرق څه دی؟ په را باندې ټکی نشته، په زا باندې ټکی دی. سین او شین کې فرق څه دی؟ نو په سین ټکی نشته او په شین باندې ټکی دی. یو ځل به بیا ووایو د حروف هجا چې صحیح یاد شي. دلته چې زه دا کم ټکی نه راکاږم، نو دا ذهن ته د وس نه کوزوئ چې نه راښکودل، کم چې لږ راکاږم لږ راښکودل، او کم چې ډېر راکاږم ډېر راښکودل. الف الف دا الف دا اخره کې فا ده او دا شونډې به جنګوئ نه د یو بل سره، نو چې په یوه طریقه باندې را نښ کودلی شي، الف یا داسې ونه ویلی شي الف، خو چې شونډې په اخره کې ونه لګي. ب تا ثا جیم ح خ دال
ذال را ز سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزه یا قرآن کریم کې دا مونږ چې ته پښتو کې غونډۍ یې وایو دا کومه چې اول لیکلې شوې ده دا راځي دا دویمه یې چې ده نو دا پکې نه راځي په یو ځای کې صرف داسې ویلی کېږي چې مجریها خو دا راځي نه خو دا هم پکې هسې د مثال لپاره لیکلي ده اوس کله چې په ماشومانو باندې حروف هجا یاد کړلی شي نو دا خو په ډېرو ورځو کې په ډېر تکلیف باندې یادوي نو کله کله به تا مطمئن کې ګوته به ګرځئ تا ته به اورئ هر څه به کوي خو چې کله بیا هغه نه بل ځای ته تپوس کوي نو هغه ته پته نه لګي دا پته ورته نه لګي چې دا جیم دی او که دا څه دی نه به د کلي د سر نه ګوته راوړي نو تا ته به وایي نو د دې وجه څه دی په یادو یاد کړي او دا شکل او دا ټکي چې دی ورسره صحیح نه یاد کړي نو څنګه چې حروف هجا وویلی شي نو په دوی باندې بیا حروف هجا مونږه د الټه طرف نه وایو لکه اوس مونږ د الف نه ووی د یا پورې دا به د یا نه ویلی کېږي دا الف پورې نو په هغې کې پته ولګي چې د اوس حروف هجا پیژندلی دي او که هسې وایي نو دا حروف هجا دلته مونږ په الټه طریقې سره لیکلی دي لکه کله کله دا سستی یا دا ټیم د کموالي د وجې نه په ماشوم خلک دا ونه کړي شي چې لیکلي بیا نه هېرېږي نو مفتاح القرآن کې چې دی په دې کې په الټه طرف نه لیکلی شوي دي یا همزه ها واو نون میم لام کاف قاف فا غین 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 عین ظا طا ضاد صاد شين سين ز را ذال دال خا ح جيم ثا تا با الف کله چې په ماشوم باندې دا وویلی شي نو بار بار هغه نه امتحان اخیستل او په مختلفو طریقو سره تپوس کول لکه په دې کې اوس د دې ځای نه روان شوې داسې د بره نه لاندې راغلی داسې تپوس دا ټول په ورو بیا د دې ځای کې د لاندې نه روان شو بره پې واوروه کله دې ځای نه داسې روان شوې کله دا څنګه چې لیکلي دي نو په دې طریقه چې کله دا ماشوم ووایي نو ته پوهه شې چې دې ته اوسو ووتلو که کله کله د خوشحالۍ دپاره مونږ وایو زه سبق یو ختم کو بل ته واوښتېدلو نو دا خبره د نقصان یا غله حروف پیژندلی نه نو په دویم سبق کې په د نور مشکل لازي نو که دا په صحیح طریقه باندې یاد کړی شي وپېژندلی شي نو په دویم سبق کې او په هغه باندې مشکل بیا نه راځي دا ورپسې سبق چې دی دا هم د دې سره متعلقه دی هغه دا دی چې حروف هجا به اعتبار مد حروف هجا به اعتبار مد وی راښکودو ته نو چې یعنی د مد په اعتبار سره دا نومونه به څنګه ویلی کېږي نو د مد په اعتبار سره لاندې ورته ګورئ مونږ لیکلي هم دي چې اولني هغه دی چې هغه بالکل نه راښکودلی کېږي اولني کم حروف دي او هغه دوه حروف دي اولني دوه حروف هغه دي چې هغه بالکل نه راښکودلی کېږي نو هغه دي الف همزه الف همزه دویم چې دی نو هغې ته مقصوره وی یعنی کم راښکودو والا حروف مقصوره یعنی کم راښکودو والا حروف که مقصوره تاسو ته یاد نشي نو دا عربی کې قصر چې دی دا کموالی و لڼوالي ته وی نو مقصوره یعنی لڼ حروف کم راښکودو والا حروف نو کم راښکودو والا ته لاندې موږ دا دو نښه کړي چې دغه دویم نمبر حروف دي نو هغه دي با تا ثا ح خا را ز طا طا نخا دا واو تی لري کوي طا ظا فا ها یا د دې ځای پورې دا کم حروف دي دا مقصور دي دا جدا لیکلی شوي دي نو دا به ځان له ښه ضوت کوي او ښه به یې وپېژنئ اوس ګوره یو خبره دې ځای کې بله یاده کوي
چې هغه دا ده چې د مخکې حروف چې کوم مونږ ووایو نو هغې ته دا واړه حروف نو لیکلی شوي په دې ګوټ کې دې ته لیکلی شوي دي بره که نه او دې نه نو په دلته چې دي دا نو لیکلی شوي ولې نو لیکلی شوي چې دې ته ضرورت نه دا لیکلو ته ضرورت د هغې چا دپاره چې یو سړی تعلیم یافته دی او په قاعده کې ماهره نه دی نو چې نه دی نو هغه د دې لیکلو په د دې لیکلو نه دا فایده اخیستی شي چې ده ته پته لګي چې دا حرف څومره د راښکودو دی او څنګه به ویلی کېږي د دې نوم څه دی نو دا د دوی دپاره لیکلی شوي خو اوس په دې کې زموږ دپاره دا کومه خبره چې مونږ کوو به اعتبار مد نو دې کې فایده ده لکه اوس د اولني ټکي ته وګورئ الف او حمزه چې لیکلی شوی دې کې د راښکودو څه شته نشته پکې دا دویم چې کم مقصوره دی دې ټولو ته الف 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 ورسره لیکلی شوی دی نو د الف راښکودل هم دومره دي دا څونه چې تاسو ته ما ووایې اوس دریم حروف چې دي نو هغې ته ممدوده وایي یعنی مد والا یا ډېر راښکودو والا حروف ممدوده یعنی مد والا یا ډېر راښکودو والا حروف دا اولنی چې دی نو دلته کې محل د مد دی یعنی شرط د مد یا محل د مد موجود دی شرط د مد پیژنئ شرط د مد دی ته وایي چې یعنی یو ځای کې یو خبره کېږي که نو هغې له به یو شرط یي یا محل به یي ازې به یي خو سبب به یې نه یي که فرض که سبب یي لکه اوس په چړای باندې سړی خیږي نو په چړای ختل ګران یي که نه خو دا وزن چې دی نو دغه ډېر ګرانوالی دی چې ته به ډېر زور کوې نو که فرض که وزن د سر نشته نو سبب خو نشته که نه نو بیا چړای باندې دومره پروا د چا نه یي نو یو محل د مد شو محل د مد یا شرط د مد او بل سبب د مد نو د بره کې محل د مد خو یعنی الف پکې دی خو شرط سبب ورسره نه دی موجود نو ځکه الګ راښکودی شي او په دې لاندې کې ورسره سبب د مد موجود دی لکه اوس ګورئ ورته اولنی حرف دی جیم نو په دې کې وروسته میم راغلی دی او دا میم ساکن دی نو دا یا چې ده دا هم شرط یا محل د مد دی لکه څنګه چې الف سبب د مد و نو یا هم دغه شان ده واو هم دغه شاني خو چې وروسته پسې ساکن حرف یا شد یا حمزه راشي په خپل ځای راشي خو دلته کې ساکن پسې دی نو جیم نو دلته دا درې حروف دي او د پاسې پې د مد نښه هم ورکړې ده چې پته ولګي چې دا ډېر راښکودل دي دال اوس وګورئ دلته پسې الف دی خو د الف پسې لام ساکن راغلی دی نو دلته ډېر راښکودی شي ذال سین شین صاد ضاد عین غین قاف کاف لام میم نون واو د حروفو په اعتبار د مد درې قسمونه تاسو ویل چې یو بالکل نه راښکودی کېږي یو لږ راښکودلی کېږي یو ډېر راښکودلی کېږي که د دې خبرو خیال وساتلی شي نو نوم به صحیح ادا شي لکه څنګه چې زموږ نومونه دي نو که داسې د الف واو یا چې په کومو نومونو کې ده او دا ترې لرې شي یعنې دا راښکودل ونه شي نو نوم څونه بدلیږي نو دغه شان دا نومونه هم بدلیږي بله خبره په دې کې د یاد ساتلو ده چې کله بیا موږ په ټکو سبق وایو یا بل ځای کې وایو نو دا خبره موږ هېروو موږ ډایرکټ چې بیا وایو نو میم نون سین شین داسې وایو که نه جیم نو دا به داسې نه ویلی کېږي دا نوم یاد کوي که فرض که دلته یې موږ څونه راکاږو دومره نه راکاږئ خو چې کم از کم دا مد پې ظاهر یي چې داسې نه چې اوس با تو څنګه ویو داسې ورسره جیم به مو وی نه با جیم سین عین دال انشاءالله د دې خیال به کوو